یقینا هغه انسان کامیاب دی چې کوم یو انسان د دغه خپل نفس تزکیه وکړي، د خپل نفس پاک کړي، د څه شي نه پاک کړي؟ د دغې رذایلو نه چې دا کوم رذایل په دې نفس کې پراته دي. نفس کې رذایل پراته دي، د دغې نفس په صفایي باندې رب کریم زه ته ماموره کړي او انبیاء کرام او بالخصوص محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رب کریم دنیا ته رالیږلی نو دغه مبارک ډیرې وظیفې وې و یوه اساسي وظیفه یې دا وه د امت په باره کې الله تعالی فرمی ویزکیهم یا ویزکیکم. نو ویزکیهم د نبی علیه السلام صفت دا وه چې دی به د خپل امت د نفسونو تزکیه کوي، د دوی د نفسونه به پاکوي د دې رذایلو نه او د دې خباستونو نه. نو د نفس په پاکولو زو ته مامور یو، د نفس په پاکولو زو ته مکلف یو. یو راز درته ویم دوستانو، قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمی اعدت للکافرین، د جهنم باره کې وی دا جهنم کافرو د پاره تیار شوی دی، جهنم ته به کافر ځي. علما لیکي جهنم د مسلمان د پاره تیار نه دی بالاستقلال، چې رب کریم جهنم تیار کړی نو دی د کافرو د پاره تیار کړی دی. نو مومن جهنم ته څه شي د پاره ځي؟ نو علما لیکي مومن جهنم ته رب کریم د عذاب د پاره نه لیږي، مومن چې رب کریم جهنم ته لیږي نو دی د تزکیه او د صفایي د پاره لیږي. دا معنا دنیا کې ستا په دې نفس کې رذایل پراته و، دغه بیکاره مرضونه پراته وه، نو ای بنده دا نفس خپل به دې په دنیا کې پاک کړی وای، دا رذایل به تې لرې کړي وای. نو که چیرته په دغسې حالت کې تا ته مرګ راغلی وای چې ستا په نفس کې بیکاره خویونه نه وه او ته وفات شوی وی، نو د رب کریم فیصله دا ده چې ډایرکټ جنت ته لیږلی. ولې جنت ته لیږلی؟ ځکه جنت دی د پاکانو خلکو ځای او ته د دنیا نه پاک لاړلی. او که چیرته ته د دنیا نه لاړ شې په داسې حالت کې چې ستا په نفس کې دننه دا رذایل پراته و او بیکاره خویونه پراته وه، نو تا رب کریم ډایرکټ جنت ته نه لیږي، که وغواړي لیږي دی، خو لیکن عادت قانون د رب کریم دا دی یو ځل به د جهنم ته لیږي. د څه شي دپاره د لیږي؟ د دې دپاره چې هلته تا په دې اور وسوځوي لکه اوسپنه چې زنګ نیولي وي او آهنګران یې وسوځوي او هغه پاکه شي. نو همدغسې دا انسان په اور وسوځوي، هغه رذایل او بدۍ چې د ده په باطن کې پرتې دي هغه ترې نه لرې کړي، بیا راوباسي په چینه کې ولمبوي او د هغې نه بعد جنت ته داخل کړي. نو جنت دا جهنم رب کریم د کافرو د پاره تیار کړی، خو مومن ورته ولې ځي؟ دا د تزکیې د پاره او د صفایي د پاره. خو که دا مومن د دنیا نه پاک لاړه نو رب کریم دی د جهنم په اور باندې سوځوي نه، دی جنت ته لیږي. خو نو دا نفس د دنیا کې په څه شي پاکیږي چې دا دومره لوی نعمت چې ډایرکټ په جنت ته ځي او د دې نفس د وجې نه جهنم ته هم ځي؟ نو دا نفس د انسان چې پاکیږي د هغې دپاره علماو ډیر اسباب لیکلي دي او یو سبب د تزکیې او د پاکۍ د نفس چې دی نو هغه روژه نیول دی. روژه چې کوم یو انسان نیسي نو د روژې په نیولو سره د ده په نفس کې تزکیه راځي او د ده په نفس کې چې دی صفایي راځي، رذایل ترې کمیږي، رذایل کمیږي. ولې؟ تاسو فکر وکئ دا د دنیا شهوات دا خو د دې تقاضا نفس کوي، دا شهوتونه د انسان نفس غواړي. او مثلا ګورئ نفس دا غواړي چې زه د همیشه موړ یم، نفس دا غواړي چې زه د همیشه دپاره تږی نه یم، نفس دا غواړي چې زما مخې ته د ښه نعمتونه پراته وي، زه د همیشه دا نعمتونه وخورم. اوس یو بنده راپورته کېږي، ای نفسه ښه خوراک غواړي خو نه یې درکوم، خو مخالفت ته نفس شه. ای نفسه ښه څښاک غواړي نه یې درکوم، ای نفسه ښه میوې غواړي نه یې درکوم. بس بنده دلته را شروع دی د نفس په مخالفت کې لګیا دی. نو طبعا چې بنده د نفس مخالفت کوي نو د هغه نفس بیکاره صفتونه دا دغې نفس نه بیرون کیږي او د نفس تزکیه د دغې روژې د نیولو په وجه باندې راځي. همدا وجه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته فرمایلي و کنه دا نفس د انسان چې دی ګوره چې نفس باندې تنګي راځي نو دا په ولږه باندې راځي. ولږه دا د نفس کړی و حلقه چې په نفس را تنګیږي نو دا په ولږه را تنګیږي. نفس اوږی که نو تنګي ور باندې راغلله. او لږه بیا داسې یو بهترین صفت دی چې دا د نفس شهوت او د نفس خواهشات کمی. د ولږې سره د نفس شهوت کمیږي
همدا وجه دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته اعلان کړو مشکات کې حدیث ته کتاب النکاح محبوب اعلان کوي یا معشر الشباب اے د ځوانانو جماعت تاسو کې کسوک مؤونت او برداشت نکاح کولو لري هغه د نکاح وکي ځکه نکاح کې ډیر فواید دي یو په د انسان سترګې ټیټیږي نکاح کې بل فایده ده د انسان عورت د غلطو کارونو نه محفوظ کیږي نبی علیہ السلام فرمای کچرته د نکاح کولو وس نه لري نو بیا روژه ونیسه ولی ځکه دا روژه نیول دا د انسان د پاره داسې دي لکه څوک چې څاروی خسي کوي څاروی خسي شو نو هغه بیا غلط کارونه نه کوي انسان چې روژه نیسي نو په دې سره د شهواتو کسر او ماتوالی راځي د ولږې سره د انسان شهوات کمیږي او چې څومره نفسي خواهشات د انسان کمیږي همغه نه په ده کې پاکي راځي او د دغې پاکۍ په وجه باندې د رب کریم ته نږدې کیږي غلط انسان او ګنده انسان الله تعالی ته نه نږدې کیږي رب کریم ته چې نږدې کیږي نو هغه پاک انسان نږدې کیږي نو بل بهترین حکمت د روژې د نیولو هغه تزکیه د نفس ده روژې نیسئ باید په دې فکر باندې ونیسئ چې زما په دې نفس کې صفایي راشي دا باطني چې څومره مرضونه دي دا زما د نفس نه اوزي او په نفس کې مې تزکیه راشي بل اهم حکمت چې علما کرام ذکر کوي د روژې د نیولو نو هغه حفظ الصحه منګه او تاسو ته الله تعالی صحت را کړی ښایسته صحت یې راته را کړی روغ رمټ وجود یې را کړی روغ رمټه تنه یې راته را کړې او صحت د هغې نعمتونو د رب کریم نه دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته یو پیغام پرېږدي اغتنم خمسا قبل خمسن ای زما امتیانو تاسو 15 شیان د 15 نه وړاندې غنیمت وګڼئ په هغې 15 شیانو کې نبی علیه السلام فرمایي صحتک ای انسانه دا خپل صحت دی غنیمت وګڼه مخکې د بیمارتیا نه صحت یو لوی نعمت دی د رب کریم چې کوم یو انسان ته ورکړی ولی په صحت او تندرستی کې انسان ډیر نیک کارونه ترسره کولی شي منځ کوی شي جهاد کوی شي نور نیک اعمال کوی شي تلاوت کوی شي چا سره کومک کولی شي نو صحت کې ډیرې بهترینې ګټې پرتې دي دا د الله تعالی لوی نعمت دی چې انسان ته ورکړي او په قدر د صحت هغه څوک پوهیږي چې څوک په مرض مبتلا وي که تاسو کې ټول ملګري تندرسته یئ نو تاسو لږ د دغې تندرستۍ د نعمت قدر دی او مریض نه وکئ یا که خپله در باندې کله مرض راشي نو تا ته بیا د تندرستۍ او د صحت قدر او ارزښت معلومیږي چې واقعا صحت خو یو لوی نعمت دی د رب کریم نه چې الله تعالی موږ او تاسو ته راکړی اوس دغه صحت چې د الله تعالی ما او تا ته یو نعمت درکړی او د دې په خلاف باندې بیماری ده مرض دی علما لیکي مرض چاته ویلی کیږي سره د دې چې امراض دوه قسمه دي روحاني او بدني مرضونه دي خو بدني مرض چاته وی هو ضعف فی البدن علماء کرام لیکي دا مرض یو ضعف دی چې دا د بدن ته راځي او دغه بدن چې دی باسي عن الاعتدال المناسب له دا بدن یو خپل مناسب اعتدال لري برابروالی لري کله چې دا قوت او دا ضعف د بدن ته راغی او دا بدن دغه مناسب اعتدال نه وباسه لکه تاسو هغه کیفیت محسوسوئ دا داسې شی نه دی چې موږ او تاسو یې په سترګو وینو ګوره ستا وجود دی نو د صحت په دوران کې د دې بدن د خپل مناسب اعتدال او برابروالی دی خو که کله د هر یو قوې ته چې ستا په دې باطن کې پرته ده یو ضعف را عارض شو کمزوري ورته راغله نو دا کمزوري په وجه د هغې مناسب اعتدال نه اوځي نو سر خوږیږي تبه راغله خپې خوږیږي ملا خوږیږي مناسب دغه کم اعتدال او برابروالی د وجود چې دی هغه د منځه لاړ شي معدې تکلیف را پیدا شي دماغو تکلیف را پیدا شي وغیره ډیر امراض د الله تعالی د موږ او تاسو ترې نه وساتي خو دا صحت چې لوی نعمت شو د دې په مقابل کې نو دا صحت انسان په څه طریقه ساتلی شي دا خپل صحت په څه طریقه محفوظولی شي نو علما لیکي د صحت د محفوظوالي دپاره بنیادي لامل هغه روژه نیول دي د روژې سره چې دی د انسان صحت محفوظیږي تاسو وګورئ موږ او تاسې خوراکونه ډېر کوو طبعا الله تعالی نعمتونه دي او موږ او تاسو ته یې راکړي خو چې څوک ډېر خوراکونه کوي که هر څوک ډاکټر ته لاړ شي سره د دې نه